په امریکا کې هر کال د مئی د میاشتې اخیری دوشنبه یا د ګل ورځ امریکایان میموریل ډے یا د یادګار د ورځې په توګه لمانځي. په دې ورځ په ګرده امریکا کې عامه رخصتي وي. د ډیرو امریکایانو لپاره میموریل ډے د یوې اوږدې رخصتۍ سره سره د ګرمۍ موسم پیل ته غیر رسمي هرکلی ویل دي. خو د رخصتۍ اصلي مقصد ټولو امریکایي سرتیرو ته درناوي ورکول او د هغې د قربانو یادونه ده چې د خپل هیواد په خدمت کې وژل شوي دي. Memorial Day weekend may be an American. میموریل ډے یو امریکایي رخصتي ده، خو د دې تر شا د هغه ځوانانو قرباني یادول دي چې یونیفارم واغوستو او د کوره وتل خو بیرته راستانه نشول. موږ نن د دویم نړیوال جنګ هغه پوځیانو په یاد کې راغونډ شوي یو چې د پیسفیک سمندري جنګ کې یې ژوند د لاسه ورکړی و. د دې ورځې په مناسبت سره په ګرده امریکا کې ځای ځای لوی وړي دستوري کیږي. خلک مقبرو ته ځي او د امریکې په دفاع کې وژل شوي پوځیانو په قبرونو بیرغونه لګوي. We were just touring the Civil War section. موږ دلته د امریکای د سیول وار د پوځیانو د قبرونو لیدنه وکړه چې د یونین د سرتیرو قربانو ته خپل احترام وړاندې کوو. جنگونه که هر څومره خونړي وي خو دا زموږ د تاریخ برخه ده. زما په اند د امریکای کورنۍ جګړې په نتیجه کې دا هیواد پیاوړی شوی دی. دا دستوره د امریکې په سان فرانسیسکو ښار کې د یو اس اس سان فرانسیسکو میموریل فاونډیشن لخوا جوړه شوې. دې دستوري ته د امریکایي ټولنې عام وګړو ترڅنګ پخواني او اوسني پوځیان او د هغې د کورنۍ غړي رابللي شوي. I've been coming to this memorial every year. First I used to come with my dad. زه د دستوري ته د ماشوموالي نه راځم. اول به پلار سره راتلم. زما پلار پال ټي براډلي د یو اس اس سان فرانسیسکو چیف پیټي افسر وو. بیا چې زما پلار وفات شو زه د کورنۍ نورو غړو سره هر کال راتلم. زه د شپېتو کېدونکې یم نو فکر کوم چې 55 کاله راهیسې دلته راځم. دا غونډه په خاصه توګه د هغه سلګونو بحري پوځیانو په یاد کې جوړه شوې چې په دویم نړیوال جنګ کې په 1942 کې د بیټل آف ګواډل کینال یا د ګواډل کینال جګړې په موقع د یو اس اس سان فرانسیسکو نومي بحري بیړۍ باندې سواره او د جاپاني پوځیانو سره د یو خونړۍ انخطې په نتیجه کې خپل ژوند د لاسه ورکړی و. The USS San Francisco, a heavy cruiser, served throughout the entire Second World War. کال 1942 12 نومبر د شپې یو اس اس سان فرانسیسکو بحري بیړۍ په یو داسې ځان وژونکي میشن باندې وتلې وه چې په پیسفیک سمندر کې د جاپاني بیړۍ مخه ونیسي کومه چې د ګواډا کانال په لوري روانه وه. که دغه بیړۍ هلته رسېدلې وې نو د سمندر په غاړه پراته امریکایي پوځیان به ټول وژلي شوي وو. د جهاز کپتان خبر وو چې د دې میشن نه واپسي نشته. د خپل ځان او د ملګرو د قربانۍ په بدل د زرګاو پوځیانو ژوند وژغورو. د دې دستوري په پای کې د وژل شوي عسکرو نومونه واخیستل شول او د هغې په یاد کې جوړ د یادګار باندې د ګلونو ګلدستې واچولې شوې. د کال 1888 نه تر 1980 پورې به دا ورځ د مئی په 13 نیټه لمانځل کېده. خو د 1980 راهیسې دا د مئی میاشتې اخیری دوشنبه یا د ګل په ورځ لمانځل کیږي. د لومړي نړیوال جنګ پورې به دا ورځ د امریکې د سیول وار یا کورنۍ جګړې ښکار شوي پوځیانو په یاد کې جوړېده. خو د وخت تېرېدو سره میموریل ډے د امریکې په دفاع کې د ټولو مړو شوو پوځیانو قربانو ته درناوي ورکولو ورځ ګرځېدلې او په عمومي توګه هر ښار او کاونټۍ یا ضلعې په کچه لمانځل کیږي. راشد خټک، VOA ډیوا، سان فرانسیسکو.